په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني رژیم زوال دي خان غير دي الله اكبر الله اكبر غير دي خان انضف زي كده غير دي محكي لاشي محكي لا توديني ليش وديني لا توديني درنو لیدونکو سلامونه، زه امین الحق امین یم. د اختر په تېرېدو سره د پاکستان په مختلفو سیمو کې یو ځل بیا د خیبر تر نامه لاندې عملیاتو زور اخیستی دی او په دې عملیاتو کې د پاکستان مختلفې سیمې په نښه شوي. په تېره په خیبر پښتونخوا کې ډېری هغه سیمې شاملې دي چې د پاکستاني پوځي رژیم ځینې مرکزونه پکې په نښه شوي دي. په دې سیمو کې د باړې، باجوړ، بنو او همداشان د میرانشاه سیمې شاملې دي چې د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان سیمې پکې موجود دي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې په پنجاب ایالت کې هم ځینې پیښې رامنځته شوي وي چې تېره ورځ یو ځل بیا دغسې عملیات په پنجاب کې ترسره شوي دي او د پاکستان پوځي رژیم یې ډېر زیات ورخطا کړی دی. د دې ترڅنګ بلوچستان کې هم د پاکستانی طالبانو له لوري ځینې عملیات ترسره شوي دي چې هلته هم د دوی په وینا چې ډېری لاسته راوړنې درلودلې او د پاکستاني رژیم ډېری عسکر یې هلته په نښه کړي دي او وژلي دي. که وګورو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي پیښو ترڅنګ دننه سیاسي تحولات هم زیات شوي دي او هلته د عمران خان پلویان په بار باندې کوښښ کوي چې د هغه د زوی هغه خبرې چې له هېواده یې بهر کړي وي د پاکستان په اړه باندې او د خپل پلار په اړه باندې هغوی ته انعکاس ورکوي او کوښښ کوي چې پخوا له رسنیو کې د هغې خبرې ډېرې انعکاس کړي. تېره ورځ په پاکستان کې په ځینو مشهورو بازارونو کې په مارکیټونو کې د عمران خان ځینې ویډیویي کلیپونه په نشر باندې ورسېدل چې د هغه پخوانۍ ویناوې پکې موجودې وي. د دې ترڅنګ که وګورو په پاکستان کې د PSL سیالۍ هم روانې دي. ټاکل شوې دا وه چې دغه سیالۍ به د عمران خان په لوبغالي کې په پېښور کې هم ترسره کیږي. خو که چېرته د پاکستان امنیتي وضعیت ته په دې وروستیو کې وګورو او د دوی هغه ترینګلې اړیکې چې د افغانستان سره یې لري له دې امله دوی ونه شو کړی چې دغه سیالۍ له پنجاب څخه پېښور ته را انتقال کړي او کوښښ دا کیږي چې هلته دوه لوبغالي چې ورته ټاکل شوي دي په هغې کې ترسره شي. ډېری بهرنیو لوبغاړو هم د دغو سیالیو کې د شرکت څخه ډډه وکړله او ډېری هم نغلل چې دا د پاکستان لپاره ډېر په نقصان باندې و، د پاکستان لپاره ډېر زیات تاوان راوړو او د دوی دغه د PSL کوم د کرکټ لیګ چې دی د پاکستان په نړیواله سطحه باندې له پوښتنو سره او همداشان له نیوکو سره مخ شو چې ولې یو هیواد نشي کولی چې هغه په ازادانه توګه باندې د خپل هیواد دغه مهمترین لیګ په ښه شکل باندې ترسره کړي. راځو امنیتي پیښو ته. پاکستاني طالبانو د خیبر پښتونخوا په باړې ولسوالۍ کې د پوځي رژیم عسکرو ته کمین ورکړی دی او په دغه کمین کې داسې ویل کېږي چې دغه کمین د اکاخیلو میرخیلو سیمه کې ترسره شوی دی او د پاکستاني رژیم 15 عسکر پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور بیا پکې ټپیان دي. دغه غلچکۍ برید چې په 2 موټرو باندې ترسره شوی و، دغه موټر په بشپړ ډول باندې تخریب شوي دي او دغلته په دغه موټرو کې چې په نظامي موټرو او په دې کې چې کومې شته وسلې
او مهماتو د پاکستاني طالبانو لاس ته لوېدلي دي او داسې ویل کېږي چې دا جګړه لا هم روانه ده او د دې خبرې پخلی بیا د پاکستاني طالبانو د ځایي مسؤل لخوا شوی دی او دوی په خپل رسنیو باندې ځینې داسې غږونه نشر کړي دي چې دا څرګندوي چې پیښه او همداشان دغه حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده او معاصره لا هم جریان لري. جنگ شروع خوندور خواہ ملګري ته تورې ډېر چاپېرې لیزر او پیکا او ګرنیټونه او ټپاک او څلور پیلډرې او ګوډې هیلیکس ټول ته پوتېري سارونان ته پوتېري مړدوړن ته پوتېري انشاءالله دوګونې کاوه ډېر انشاءالله مشکل نشته را جنگ شروع با دا یو مونږ مې ته بس یو پیرن کمین ورکو دوباره بیا ته نو انشاءالله واپس کې انشاءالله الله په مدد سره دا انشاءالله بیا نور درمي چې دا یو دوی دغه وایس کلیپ کې په څرګنده باندې دا ویل کېږي چې موږ د پاکستاني پوځي رژیم دوه موټر په نښه کړي دي او دغه موټر په بشپړ ډول باندې له منځه وړل شوي دي او کوم عساکر یا پاکستاني پوځیان چې کوښښ کوي سیمې ته داخل شي او دغه زخمیانو او همداشان د هغه پوځیانو چې وژل شوي د هغه جسدونه انتقال کړي هغه هم تر محاصرې لاندې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی خپل جسدونه انتقال کړي. مخکې لاړ شي مخکې راچوټېږي دیشه ودرېږه هغوی ډیر په ټینګار سره دا ویلي چې موږ به لا هم دې جګړو ته دوام ورکوو. همداشان په خپل رسنیو باندې ځینې داسې کلیپونه نشر شوي دي چې د پاکستاني طالبانو لخوا په خیبر کې د پاکستاني پوځي رژیم باندې ځینې عملیات داسې ترسره شوي چې په موټرو کې دوی کوښښ کوي چې خپلو امنیتي چیک پوسټونو یا چیک پوینټونو ته لاړ شي او دوی همیشه اوس په اوس وخت کې دا کوښښ کوي چې د شخصي موټرو څخه استفاده وکړي تر څو پورې د پاکستاني طالبانو لخوا په نښه نشي. خو تاسو ته معلومه ده چې د څو وخت راهیسې په پاکستان کې په مختلفو سرکونو باندې د پاکستاني طالبانو لخوا چیک پوینټونه جوړیږي او هلته په منظم ډول باندې تلاشي ترسره کیږي تر څو پورې پاکستاني پوځي رژیم ته وخت ورنکړي چې هغوی خپلو مرکزونو ته ځان ورسوي. همداشان په باړه کې چې کوم برید ترسره شوی په دغه برید کې چې کوم تلفات پاکستاني پوځیانو ته اړول شوي ده د پاکستان د پوځي رژیم لخوا هم تایید شوې ده او ویل شوي دي چې په دې کې 2 موټر له منځه تللي او د عسکرو په اړه باندې دوی څه نه دي ویلي ځکه دا د دوی لپاره یوه لویه او ستره ناکامي ده. او همداشان کوم ویډیو کلیپونه چې په خپله رسنیو باندې نشریږي هغه دا په څرګنده باندې ښکاره کوي چې د پاکستاني پوځي رژیم د عسکرو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او دوی نشي کولی چې دغه عسکر په خپل وخت باندې انتقال کړي. همداشان که وګورو په پېښور کې 2 ورځې وړاندې د حیات آباد د اوسیدونکو لخوا نه د پاکستان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ باندې ځینې لاریونونه وشو چې په دې لاریونونو کې چې په حیات آباد کې ترسره شوي وو ځوانان راټول شوي وو او د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې باندې یا د هغوی په ضد باندې شعارونه ورکول او همداشان د نعره تکبیر الله اکبر نارې هم ورکولې او دوی ویل چې موږ د تحریک طالبان پاکستان څخه ملاتړ کوو. تاسو ته معلومه ده چې د څو وخت راهیسې په پاکستان کې د پوځي رژیم له لوري په ملکیانو باندې ډیر ظلم او تشدد روان دی او د پاکستان ولسونه نشي کولی چې د دوی مخه ونیسي. بار بار دوی سوله ییز لاریونونه کړي دي د خپل حق غوښتنې کړي دي خو د پاکستان د پوځي رژیم له لوري هغه جبرانه سیاست چې دوی په مخ کې وړي یا په خیبر پښتونخوا کې او همداشان په بلوچستان کې دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې دوی خپل غږونه تر مربوطو ادارو پورې ورسوي او یا هم وکولی شي چې خپل هغه مسلم حقونه د پاکستاني پوځي رژیم
څخه واخلي. همداشان تیره ورځ د نامعلومه کسانو لخوا په خیبر پښتونخوا کې په دره ادم خیلو سیمه کې د پوځي رژیم پر پولیسو باندې برید شوی دی چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې په هغه وخت کې نشر شو په دې برید کې 2 پولیس وژل شوي دي چې د همدې سیمې ځایي پولیسو او د برید مسؤلیت هم کومې ډلې تر اوسه پورې نه دی منلی خو اکثره دغه پیښې چې په پېښور کې ترسره کېږي ډېری پیښې د تحریک طالبان پاکستان له لوري ترسره کېږي او په څرګنده باندې پوځي رژیم هم همدا خبرې تاییدوي. همداشان د پاکستاني طالبانو غورځنګ ته نږدې ځینې سرچینو بیا ویلي دي چې د دې غورځنګ ځواکونو د پاکستان په پنجاب ایالت کې په ډیره اسماعیل خان کې یا ډیره غازي خان کې په مخنی سره پر پاکستاني عسکرو باندې برید کړی دی او دوی بیا دا ادعا هم کړې ده چې په دې برید کې 14 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډیری لا هم دغه عسکر چې ټپیان شوي دي په ترنګلي حالت کې دي او وضعیت د ډاډ وړ نه دی. تر دې وړاندې خبري سرچینو بیا ډیره غازي خان کې د پاکستاني پولیسو او وسلوالو ترمنځ د جګړې خبر ورکړی و ویلي چې دغلته لا هم جګړه روانه ده. د دې ترڅنګ د پاکستاني طالبانو تحریک بیا ویلي چې دغه غورځنګ ځواکونو تازه خیبر پښتونخوا او همداشان په بلوچستان کې د پوځي رژیم په مختلفو چک پوینټونو او چک پوسټونو باندې حملې کړې دي چې په دې چک پوینټونو کې 19 بریدونه شامل دي چې 19 مختلف بریدونه دي او ویل شوي دي چې دغه بریدونه د بلوچستان په پښین او همداشان د خیبر پښتونخوا په بنو مومند او پیښور ټانګ باجوړ خیبر ډیره اسماعیل خان او وزیرستان ولسوالیو کې دا ترسره شوي دي چې مخکې هم موږ یادونه وکړه چې په دغه سیمو کې مختلف عملیات ترسره شوي دي خو په اوس وختونو کې چې دغه عملیات کله هم ترسره کیږي د تحریک طالبان پاکستان لخوا دا په زغرده باندې بل کېږي چې دغه عملې دوی ترسره کړي دي خو په دغه برید کې چې په 19 بریدونه دي او دوی ترسره کړي دي په دې کې ویل کېږي چې 14 پاکستاني عسکر وژل شوي دي او 11 بیا نور ټپیان شوي دي. همداشان وسلې او مهمات هم د طالبان پاکستان لاس ته لوېدلي دي. په بنو کې هم تیر مازدیګر تحریک طالبان پاکستان ځینې عملیات ترسره کړل چې ځایي سرچینو چې د تحریک طالبان مربوط وي ویلي چې د شنبې په مازدیګر باندې خیبر پښتونخوا په بنو ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځي رژیم پر عسکرو باندې غلچکي بریدونه شوي دي او په دې بریدونو کې د پوځي رژیم د استخباراتي ادارې د ISI مهم کارمن دلنواز او ګڼ شمیر نور پولیس هلاک شوي دي. تاسې شاید په خواله رسنیو باندې کتلي چې ډیری دغسې ویډیوګانې او دغسې انځورونه په نشر باندې رسیږي چې د پاکستان د پوځي رژیم هغه مهم کسان وژل کیږي او د هغوی جسدونه بیا چې د خاورو ته سپارل کیږي چې ډیری وختونه د هغوی هویت نه څرګندېږي. خو د تحریک طالبان پاکستان له لوري په دې وروستیو کې چې کله هم ځینې عملیات ترسره کیږي په کامل ډول باندې د دوی لخوا نه ویډیوګانې کیږي د ثبوت په شکل باندې د خواله رسنیو له لارې نشریږي تر څو دوی خپل حضور په هغه سیمه کې وښیي او خپل هغه ځواک چې دوی اوس لري پاکستانیانو ته ورخي او په وینا چې مثلا مونږ کولی شو چې په هر وخت کې او په هر ځای کې خپل عملیات په زغرده باندې ترسره کړو چې یو همدغه د دلنواز مسله ده چې د ISI مربوط یو کارمند او د تحریک طالبان پاکستان له لوري په نښه شوی دی او وژل شوی دی. همداشان ځینې انځورونه داسې هم را رسېدلي چې د تحریک طالبان پاکستان د کمین په پای کې پاکستاني عسکرو موټرو ته اور اچول شوی دی او د هغوی وسلې او مهمات د ځانه سره وړي. دغه ویډیوګانې چې په خواله رسنیو باندې نشر شوي په دې کې بیا دا څرګندېږي چې پاکستاني عسکر د شخصي موټرو څخه ګټه اخلي تر څو پورې دوی وکولی شي چې په راحتۍ باندې خپلو ځایونو ته ورسیږي. خو د تحریک طالبان پاکستان له لوري بیا دغه په نښه کیږي او له منځه وړل کیږي او وژل کیږي مخکې له دې چې دوی خپلو اصلي مرکزونو ته ورسیږي.
د ویلو ته چې پاکستاني طالبان له تیرو ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د پوځي رژیم لسګونه عسکر وژلي دي او دغلته ځینې پولیس او عسکر یا پوځیان ټپیان شوي هم دي. ځینې ویډیوګانې داسې هم نشر شوې چې په هغې کې د تحریک طالبان پاکستان له لوري د ځینې پوځیانو هغه سرونه په لاس کې نیول شوي او هغه ویډیو کوي او پخوا رسنیو کې نشري. په وروستیو کې وګورو د پاکستاني طالبانو لوري ډېر پر زغرده باندې د خپلو عملیاتو هغه قوت او قدرت څرګندېږي او دوی وایي چې موږ کولی شو چې د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې باندې قوي عملیات ترسره کړو. په وروستیو کې که وګورو په دغه سیمو کې چې پخوا غیر علاقه ورته ویل کېده او یا هغه سیمې وي چې د پاکستاني پوځي رژیم حضور پکې شتون نه درلوده، خو وروسته د ځینو عملیاتو له امله چې دوی د خپلو ولس پر وړاندې باندې ترسره کړه، هغه سیمې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري ونیول شوې او د هغه نیولو پر وړاندې باندې د دغه علاقه غیر خلکو لخوا پراخ غبرګونونه څرګند شول او چې په اوس وخت کې دغه غبرګونونه چې راڅرګند شوي دي نتیجه یې اوس څرګندېږي او تاسو ته معلومه ده چې د جنوبي او شمالي وزیرستان په سیمو کې طالبانو ډېر قدرت اخیستی دی او ډېر په زغرده باندې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې عملیات ترسره کوي. په بڼو کې چې دوی په تیر ژمي کې کوم عملیات ترسره کړه او هغه ځایي اوسیدونکي چې دوی تر کوم حده پورې وربړول د هغه سیمې د خلکو لپاره د منلو نه، ځکه واوره ورېدله او ډېری کوچنیان په دغه کډوالۍ کې شهیدان شو او نړیوال غبرګونونه هم په دې باندې څرګند شو. خو د پاکستاني پوځي رژیم لپاره دغه غبرګونونه هیڅ معنا نه لري، ځکه د دوی ته مهم دا دي چې دوی وکولی شي چې خپل هغه اهداف او هغه ټیکې چې دوی اخلي هغه لاسته راوړي. موږ کوښښ کوو درنو لیدونکو چې د دغو پیښو او د خیبر عملیاتو نور جزئیات هم چې لا اوس هم دغه عملیات جریان لري تر تاسو پورې در ورسو. تاسو هم یاد وساتئ.